هغه کسان چې په نړۍ کې د بدن تر ټولو لوی او اوږدې برخې لري. په نړۍ کې ځینې خلک ډېر عجیبه پیدا کیږي او ځان ورته ډېر جالبه ښکاري او دوی نه پوهیږي چې دا عجیبه پیدا کېدل د دوی قسمت وربدلوي. تاسو به هم وایئ چې په دوی کې خاص څه دي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو، خو د ویډیو تر اخر را سره پاتې شئ. نمبر 10 محمد اوزیوریک. د ترکیې اوسیدونکي محمد اوزیوریک ته معلومه هم نه وه چې دی د نړۍ تر ټولو غټه پوزه د ځان سره ګرځوي. محمد د 1 کلو دی او د پوزه د نړۍ په ټولو انسانانو کې لویه ده چې اوږدوالی 8.8 سانتي متره دی او حیرانونکې خبر یې دا ده چې د پوزې اوږدوالی ورځ تر بلې زیاتیږي. د محمد پوزې د نوم د نړۍ ریکارډونو کتاب په ګینیس کتاب کې ولیکو. تاسو ته وایو چې د ده نه مخکې هم یو کس غټه پوزه وه چې د انګلستان هېواد اوسېدونکی و او د هغه پوزه 19 سانتي متره وه، خو اوس هغه ژوندی نه دی. نمبر 9 یو جیانګ شه. ویل کېږي که د سترګو باڼه غټ وي نو د مخ ښکلا نوره هم ورسره زیاتېږي، خو په نړۍ کې یوه ښځه داسې هم شته چې د هغې باڼه دومره غټ دي که هغه وغواړي د سترګو باڼه چوټي کوی هم شي. جټکه یې درکړه، خو دا رښتیا دي. دا ښځه چین ده چې نوم یې یو جیانګ شه دی او د دې د بڼو اوږدوالی 8 انچه دی. په 2014 کې دې د اوږدو بڼو سره د نړۍ ریکارډونو کتاب ګینیس کتاب کې خپل نوم ثبت کړ. دا وایي په 2013 کې دې ته احساس وشو چې د دې باڼه غټېږي. دا د دې لپاره ډاکټرانو ته هم تللې وه، خو ډاکټرانو هم د دې باڼو په لیدو حیرانه شول او د ډېرو کوششونو وروسته یې هېڅ هم ونه ویل. نمبر 8 روبرټ ویډلو. ویل کېږي چې اوږد قد د انسان شخصیت یوه مهمه برخه ده. نو څه به چې د هغه قد برج خلیفه سره په مقابله کې، نو دا خو هواسې ګپه. په نړۍ کې یو داسې انسان هم و چې د قد په معامله کې ټول شاته پرېښودل. د امریکا اوسیدونکي روبرټ ویډلو په نوم کس د سره د نړۍ تر ټولو لوی قد ریکارډ موجود دی. د روبرټ مور پلار خو یې عام قد درلود، خو د ده د پیدایښت وروسته د ده قد اوږدېدل شروع کړل چې د 6 میاشتو په دوران کې اوږدوالی 6 فوټو ته رسېدلی و او په 1936 کې د 18 کالو په عمر د نړۍ اوږد انسان ریکارډ مات کړ. په هغه وخت کې د ده اوږدوالی 8 فوټه 11.1 انچ و. نمبر 7 ایانا ویلیمز. په موږ کې ډېر خلک د غټو نوکانو لرل خوښوي. نجونې خو به تاسو په نوکانو کې د جلا جلا ډیزاین په کولو کې کتلي، خو تاسو د یو داسې ښځې په اړه اورېدلي چې د هغې نوم د غټو نوکانو لرونکې ښځې په نوم په ګینیس کتاب کې لیکل شوی. د امریکا اوسیدونکي ایانا ویلیمز ته د نوکانو غټولو دومره شوق و چې تر 10 کالو پورې دې خپل نوکان پرې نه کړل چې په ګینیس کتاب کې د دې نوم ولیکل شو. تاسو به یې په اورېدو حیرانه شئ چې د ایانا د نوکانو اوږدوالی 21 فوټه دی چې له امله یې ورته په ورځني کارونو کې ډېره ستونزه را پیدا کړې وه، چې بیا یې له 10 کالو وروسته فیصله وکړه چې دا نوکان باید پرې کړي او د دې دا پرې شوي نوکان به په یو موزیم کې وساتل شي. نمبر 8 رام سنګ چوهان. د نړۍ تر ټولو لویو بریتونو لرونکی انسان رام سنګ چوهان چې 54 کالو دی او د بریتونو اوږدوالی 14 فوټه دی چې له امله یې نوم په ګینیس کتاب کې ثبت شوی. رام سنګ چوهان د هندوستان راجستان څخه دی. دی د خپلو بریتونو ډېر خیال ساتي او وایي چې هره ورځ د بریتونو په تیارولو کې د باندې 1 غنټه وخت لګي او هره ورځ په تیلو مالش کول او بیا یې په کپړه کې تاول ډېر مشکل کار دی. نو ملګرو د ویډیو بله برخه تر دې دی. تاسو ته پکې کوم یو ډېر جالبه ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.